په دې ورځ باندې د تاریخ یو عظیمه سانحه واقع پیښه ده او د تاریخ په مخ د ځمکه دومره عظیم ظلم شوی دی دومره عظیم ظلم چې داسې نه مخکې شوی دی او نه به تر قیامته پورې وشي عظیم ظلم هم په دې ورځ شوی دی هغه ظلم څه دی هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ شهید شوی دی دا هم د تاریخ یو عظیم شان زیاتې یو ظلم یزید بادشاه شو موروثي بادشاهی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په خپله زندګۍ کې دا فیصله وکړه چې ما نه پس به یزید بادشاهی هغه قصه اوږده ده که موقع وه چې د بل وخت به درته وکړم حضرت حسین رضی الله عنه ته د کوفې خلکو خطونه ولېږل یو بنډل وی راځه دا بادشاهي تم مه منه مونږ یم نه منه مونږ در سره یو ډېره ښه ده حضرت حسین رضی الله عنه سره د ټول مستقل مکمل خاندان د تره بچي خپل بچي ورېرونه د قوم یعنی د رسول الله مبارک د خاندان چیده خلک سره د زنانو کوفې ته روان شو دې نه مخکې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ولیږ مسلم ابن عقیل ته ټول د کوفې او ګردونوا خلک راغون شو وی شابه کله به راځي هغه خط ولیږه حسین رضی الله عنه ته وی راځه او چې خط یې ولیږه هغه ظالمان د مسلم ابن عقیل نه واوړېدل او هغه شهید کړ بیا خو هغه حسین رضی الله عنه را روان شوی خیر هغه واقع اوږده ده کربلا میدان هغې ته راورسېد ولې دوه وجې دي وجې ډېرې دي خو دوه یو دا ده چې د بادشاه او د خلافت اسلامي طریقه دا نه ده چې دا تا کمه کړې ده د بادشاه او د خلافت اسلامی طریقه دا ده چې اهل الرأی دیندار صالحان عقلمند او د دین سمج سوچ والا خلق به یو ځای شي شورا نو هغوی به انتخاب کوي داسې نه چې زه پلار یم او زما نه پس به زما زوی بادشاهي مثلا داسې به نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک نه پس په صحابو کې اول نمبر صحابي دی د هغه خلافت خو بېشکه یو وخت کې د انصارو منځ کې یو جمګټه جوړه شو انصارو دا سوچ کو چې موږ یو خپل بادشاه مقررو او دا هغه وخت چې رسول الله مبارک وفات شوی ابوبکر صدیق او عمر صاحب ته چالو دی پې ورغلل وی څه کوې وی موږ ځان له بادشاه مقررو خیر خبرې اوږدې دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې الائمة من قریش بادشاه د قریشو نه پکار هغې ومنله انکار یې ونه که او بیا د حضرت ابوبکر صدیق په لاس په هغه سقیفه بنو ساعده کې بیعت شو او بیا چې مدینې ته راغی جومات ته نو داسې څوک هم نو چې د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت نه کړی حتی حضرت علی رضی الله عنه یو څور ورځې لږ په دې خفه و چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې لیکن چې ورته پته ولګېده چې د مشورې وخت نو بیا راغی او په میدان کې حضرت علی رضی الله عنه هم د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت و ابوبکر چې کله عمر رضی الله عنه مقررو نو هغه خپل زوی نه دی مقرر کړی خپل زوی نه دی مقرر کړی حضرت عمر شورا جوړه کړه او زوی پکې شامل که عبدالله ابن عمر د شپږو کسو شورا یوې زوی خدای ووی چې زما زوی به هسې تسلی دپاره تاسو سره ناستي که بادشاهي ورکوئ دله به نه ورکوئ حالانکې زوی لوی سړی و عبدالله ابن عمر نو یو خو دې باندې خفه و چې دا خو موروثي خبره نه ده دا خو به یو بادشاه بل زوی مقرروي بل به بل مقرروي هغې کې به اهلیت وي او یا به نه او دویم دا ده چې خلافت به یو شورا وي صحابه موجود دي مدینه ډکه ده د صحابو نه نو په کار دا و چې صحابو سره مشوره شوې وي
هر څوک کې بادشاه مقرره وه. او دریم د هغه زړه کې دا هم وه چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الخلافتو زما نه پس به خلافت 13 کاله پوره شوي دي. اوس خو دا عامه بادشاهي ده. نو چې عامه بادشاهي ده نو عام بادشاه ظلم هم کوي انصاف هم کوي. نو د سره زه ملاقات کوم د عزیز سره، هسې بیعت نه کوم. ځای په ځای ګورنران ټول نوجوانان دي، ټول هلکان دي، ظلمونه شروع دي، خپل خاندان یې هر ځای کې کېنو، ظلمونه شروع دي. تاسې بیعت نه کوم، د سره زه ملاقات کوم، خبرې کوم. که چرته زما خبرې مني او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي کوي خو ډېره ښه بیا به بیعت وکړم. او که د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي نه کوي قطعا د بیعت نه کوم. اصل خبره دا وه. جنگ وشو او 72 یا 73 یا 70 د خاندان نبوت ګلان پکې شهیدان شو چې په هغې کې ټول د حضرت حسن رضی الله عنه بچي، د مسلم ابن عقیل بچي، الله د حضرت حسین رضی الله عنه بچي، هلکان ماشومان واړه لوی، یو د حضرت حسین بچي علي چې وروستو زین العابدین ورته وایي، دې ته بچ پاتې شو، باقي ټول شهیدان شو. اوبه پې بندې وې او دوی ورته وایي ای ظالمانو د فرات اوبه نن خندیران څکي خو د رسول الله مبارک په نوسو بندې دي. نن د دریاب اوبه دریای فرات اوبه دا سپي څکي خو د پیغمبر په نوسو باندې بندې دي. هغې ټول شهیدان کړل، مړې کړل. ظلم وشو. په تاریخ کې داسې ظلم به نه شوي او نه به وشي. او زما وروڼو په دې ظلم کې دا ټول شهیدان کړل. زنانې د خیمو نه بې ستره راوویستې. که زنانه څوک دي؟ ټول د پیغمبر مبارک نوسې دي، ټولې د نوسو ښځې دي، د خاندان جنکې دي، د بیبي فاطمې اولاد دی دغه زنانه او د پیغمبر مبارک د خاندان د بې ستره راوویستې او په مخ یې کړې او دا 2 او یا 3 او یا ګلانې دا په میدان دغسې پرېښوده او د حضرت حسین سر یې په نیزه کې ورکه اوچته یې. څومره ګرانه د الله دی مسلمانو سر. د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په نیزه کې ورکه، مخکې روان دی او دا ښځې او دا بچي او نوسې دا ورپسې دي. بیبي زینب د فاطمې بیبي لور او د حضرت حسن او د حضرت حسین خور شاتم ګوري او د ورور سر تم ګوري او چغې وی بې اختیاره وا محمده، ای زما بابا جي، ای محمده صلی الله علیه وسلم. لږ خو دې د دې خپلو نوسو خبر واله کن، د دې خپلو انګیندو او د دې نوسان وسو او د دې بچو خبر خو دې لږ واله. په میدان پاتې شو تس نس، بې کفنه بې جامو پاتې شو، نه جنازه شته نه قبر شته نه لمبول شته نه دفن شته. د خبر خو واله. او بیا هغه سر ته ګوري او یې وروره حسینه، ای د جنت د حورو سرداره. او دغه وخت کې غالبا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یا بله بیبي د غالبا دا ده مشکات کې شته. اوده وه او د خوب راپاڅېده ډېر په هیبت. وی رسول الله مبارک مې خوب کې ولیده، ببر سر، ببره ګیره مبارکه او دوړې خاورې پې الوتې دي، لاس کې شیشه ده پکې وینه ده. مې د الله رسوله ولې پریشانه؟ تکلیف او د ویښتو ته او درد و غبار ته ولې پریشانه؟ دا لاس کې دې څه دي؟ وی ما ته وی شهدت قتل الحسین آنفا
دې وخت کې د حسین شهادت ته ولاړو مغې نه رالم لږه وینه مې بوتل کې راغشتې ده زما د بچي د حسین وینه ده په دا بوتل دا سر یې وړه د کوفې ګورنر ته عبیدالله ابن زیاد ته هغه ته یې مخکې کېښود دی ډېر خشته و ډېر ښکلی و حضرت حسن او حضرت حسین حسن د پیغمبر د دې نامه نه بره د حسن وجود د رسول الله مبارک په شان دی او د نامه نه لاندې د حضرت حسین وجود د رسول الله مبارک په شان دی ډېر ښکلی و د حسین د حسن به خلکو تعریف کاو خشته و نو د کوفې ګورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم سره چوکه وه نو دې پوزې او دې شونډو له داسې رابروله او خانک کې ورته دا سر پروت دی وی ډېر ښکلی دی نو هسې د طنز وی خلک وی دا ښکلی دی دا څنګه ښکلی دی حضرت انس وی دا مجلس کې ورغلم ما وی ای عبیدالله ظالمه اوچته که چوکا زما دې د الله په ذات قسمي چې ما په خپله دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله مبارک ښکل کړی دي هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړی دي دې په چوکه وې دواړو سره د رسول الله مبارک انتهایی مینه وه حضرت حسن چې پیدا شو رسول الله مبارک خبر شو نیغ ولا کور ته ورغی ګوټي ولا ورکړه خوله مبارکه کیشې ووهه او دلې خوله کې ورکړه او وی بچې څه نوم مو ورته ایښودی دی وی حرب حرب څه ته وی بهادرۍ ته وی جنگ بهادري یعنی د بهادرۍ خاوند بهادر معنا به وکړم زه زید عدل بهادر معنا به وکړم بهادر علي بهادرو زوی لم دا نوم ایږدي رسول الله مبارک وی نه بچې حسن نوم ولکې حسن معنا ډېر ښکلی دا خو ډېر ښکلی دی 11 میاشتې پس بیا حضرت حسین پیدا شو رسول الله مبارک ورغی څه نوم هم ورته ایښودی دی اقه نوم د هغوی خوښ وی حرب وی بچې حسین نوم ولکې ده او حسن او حسین هغه نومونه دي چې د نن نه مخکې په تاریخ کې دا نوم چا بچي له نه دی ښودلی او یو روایت کې راځي چې بچې الله ما ته ویلی دی الله چې دا دوه هغه نومونه دي چې دې نه مخکې د بل چا نو دا د دې نه وسوله کېده نومونه ولا الله منتخب کوي او پیغمبر مبارک ولا منتخب کوي نومونه حسن ډېر ښکلی حسین ډېر ښکلی وګوره یارونو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو نو د پیغمبر د نوم نه پورته عیسی هغه شکل د حسن نوم نه لاندې د حسین نو د پیغمبر وجود په دواړو تقسیم دی نو دواړه به ښایسته ني ښکلې به ني دواړه مزېدار ښایسته او لا واړه دي زما رونو د مور پی خوري لا ماشومان دي واړه دي لا بالغان نه دي مونځ پې نه دی فرض روژه پې نه ده فرض زکات پې نه دی فرض او دقه ټیم کې لا واړه دي او ماشومان دي لوبو والا کیلونې دي رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بچی چې دا ماشومان کیلونې لوبې دا به د جنت د ځوانانو سرداران یوازې دا نه چې جنت ته به ځي د ځوانه او مور به سیدة نساء اهل الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردار بچی دي بچی او فیصله کېږي خلک خو چې نیک عمل وکړي نو جنت ته به ځي جهاد وکړي جنت ته به ځي روژه ونیسي جنت ته به ځي منځ وکړي نو جنت ته به ځي علم وکړي نو جنت ته به ځي نو حفظ وکړي نو جنت ته به ځي شهید شي نو جنت ته به ځي نه 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 دا لا په عمل پیږي نه بچي دي او جنت نه د جنت د ځوانانو سرداره
رسول الله مبارک چې به د سفر نه راغی نو بیبي فاطمې کره به ورغی وی د ماغه بچي څه شو راوباسه راوباسه د ماغه بچي دا دواړه به ورته رالل او قسم دی یو ځل دوی دواړه را روانو رسول الله مبارک ورته کېناست دی حسن ته کېناست او لاسونه ورته داسې کړل او ده را منډه کړه د رسول الله مبارک د غاړه غټۍ ورته رغړه یو به یې د یو غېږ کې اوچت که بل دی بل غېږ کې یو صحابي وي د شپې مې څه کار و نو ورغلم رسول الله مبارک لا شپه ده په ځان یې څادر اچولی دی او د غېږ کې څه دي پټ کړي دي ما وی چې دا څه شی دی ما دې تپوس وکړه الله رسوله زما خو دا غرض دی دې له رالم دا څه شی دی چې دا څادر دې پیچولی دی وی زر یې ته څادر لرې که نو په دې یو رونې حسن ناستو په دې بل حسین ناست وی ما ته وی چې انی احبهما دې دواړو سره زه ډېر محبت لرم تم ورسره ګورې مینه وکړه دا هم خوښ و او یو ځل رسول الله مبارک ورته ټیټ شو وی زما په د اوږه راسور شه ټیټ شو ورته او د پیغمبر په اوږه ورسور شو رسول الله مبارک دوی بچې وی داسې سورلي به دي چې تلي دي الله اکبر یو ځل یې په اوږه دی یو صحابي وی یا غلام نعم المرکب رکبتا لکه په ډېره ناشنا سورلی سورې خشته سورلی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک په داسې وی و نعم الراکب هو سورلی خام مزیداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزیدار دی ایرونو دغه بچي مخلوق د خدای پرې نه ښودل دغه ماشومان او ګلان او د پیغمبر هما ریحانت دا زما خوشبویي ده دا زما خوشبویي ده رسول الله مبارک به پوزې ته رانږدې کول او بویول به ښکلول به ام چا معاف نه کړل شهیدان یې کړل هغه حسین رضی الله عنه هم شهید که سر یې ترې پرې که هغه حسن ته هم زهر ورکړی شو شهید شو هغه عثمان چې کائنات په هغه ورځ روانېدل که روانېدل اسمان ماتېده نو مات شوی به هم چا پرې نه ښود شهید یې که هغه علي هم په خنجر اووت شهید شو هغه عمر فاروق رضی الله عنه هم په خنجر اووالی شو شهید شو د بادشاه دپاره او د دنیا د مال دپاره دی سره هم ظلم وشو چا پرې نه ښودل هغه بندگان چې ځان ته مسلمانان وي د قیامت په ورځ به د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګوي د حضور پاک د تره د حضرت حمزه قاتل راځي د حضرت حمزه قاتل راځي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي مسلمانېږي او پیغمبر علیه السلام ایمان قبلوي ډېره ښه ده قبول وی خو یاره داسې کار وکړه چې ستا دې مخ ته ګورم نو ما ته د خپل تره هغه پرې کړې شونډې او سترګې یادېږي نو که ما ته مخامخ کېږي نه نو ښه وی بس هغه هم د جهاد لار واخېستلو نو د حضرت حسین هغه سر به نه ور یادېږي د قیامت په ورځ به دوی څه وایي چې موږ له به رسول الله مبارک سپارښت وکړي موږ به هغه ته ور مخامخ شو په څه دې وجلي دي ظالمانو سر هم ترې په څه پرې کو نیزه کې م ورکو او نخرې مو پرې کې ظالمانو ولې لیکن زما وروڼو حضرت حسین شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسن شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسین د اسلام دپاره قرباني ورکړه خو نوم یې تر ننه پورې جمدی دی دی که نه دی د حضرت حسن نوم تر ننه پورې جمدی دی او چې چا ظلم کړ عبیدالله ابن زیاد هغه خدای یو بل ظالم مسلط که او سرونه یې ترې پرې کړل او چې سرونه یې ترې پرې کړل الله یو راوي وایي وی ورلم د دمشق جومات ته سرونه دقسې پراته دي یو عبیدالله ابن زیاد چې دا کم د کوفې گورنر و حسین رضی الله عنه د چا په ظلم او په اړه شهید شوی و د هغه سر هم پکې پروت و وی خلک د ګیر چاپېره ته و دي خلک وی قد جاءت قد جاءت هغه دې راغله 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 ما چې دا څه یادی چې ورلم یو وجدها خامارو په دې سرونو کې داسې ګرځېده 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 نیغ د دغه عبیدالله ابن زیاد سپېمو له ورغې پکې ورننوت
او بیا تیره ووت بیا به غیبه شوه بیا به راله بیا به یې نور سرونه پرېښودل او د هغه په سب سپېمو کې به ورننوته بیا به ووته خلکو به ویې غدې بیا راله بیا به ورغله د حضرت حسین د قاتل چې چا اډر کړی د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې به ننوت او خدای مردار لیکن د یزید د قبر هم تر ننه پورې پته نه لګي د عبیدالله ابن زیاد د قبر هم تر ننه پورې پته نه لګي هغه خلکو چې دا ظلم وکړه تر ننه پورې په خلک لعنت وی لیکن د حضرت حسین رضی الله عنه نوم تر ننه پورې جمدی دی که نه دی یزید د 39 سال عمر کې مړ شو 39 یو کم 40 کالو کې زوی راغی په تخنشین شو او زوی زمانه عجیبه ده کن د زور زمانه ده د 19-20 سال عمر دی چې بادشاه دی د 19 کالو د هلک به ساقلی څه به تجربه یزید 39 سال عمر کې مړ دی د قبر پته نه لګي یو کم 40 کاله کې او زوی راغی د 19 کالو په عمر کې بادشاه شو 40 ورځې بادشاهي وکړه 40 ورځې په یو 40 ورځې ټول بنو امیه د خاندان خلک چې کم چیده مشرانو راغونډ کړل مشوره کو 40 ورځې حکومت په یو 40 راغونډ کړل یو 40 بنو امیه چې کم د خاندان چیده خلک و ګورنران وزیران د شورا خلق دی ټول راغونډ کړل او هغې وی چې څه اډر جاري کوي چې څه به وایي هلک دی او چې ټول ورته راغونډ شو ټول چوکۍ راواغېسته ته چوکه چوکۍ راواغېسته او چوکۍ دقسې لاس کې ونیوه دغسې داسې پې کېښود او څه وایي ای بنو امیو ای زما گورنر او د چا بادشاه دی د 3 عیسې دنیا بادشاه دی د څومره عیسې 3 عیسه دنیا باندې حکومت دی او عمر 19 یا 20 کاله دی څوک یو عیشه دی ای بنو امیو گورنرانو وزیرانو پارلیمنٹ ممبرانو صوبائی قومی اسمبلی ممبرانو شورا ممبرانو کینه ټول حاضر یې ای جرنیلان ټول ناست دي چې څومره د فوج جرنیلان دي ټول یې راغونډ کړي دي میدان کې ناست دي هغوی وایي چې څه اډر به جاري کوي چې څه به وایي اډر یې څه دی وایي واورئ وایي زما پلار یزید ډېر لوی ظالم و زما پلار یزید ډېر لوی جابر و زما د پلار د یزید د تخت لاندې د پیغمبر علیه السلام د خاندان وینې پرتې دي زما د پلار د یزید د کرسی لاندې د رسول الله مبارک د خاندان لاشونه او وینې پرتې دي او زما د پلار د کرسی او د تخت لاندې د رسول الله مبارک د نوسي د حضرت حسین وینې پرتې دي زما پلار د حضرت حسین او د پیغمبر د خاندان په وینو حکومت کړی د هغه د تخت لاندې د رسول الله مبارک د خاندان د حضرت حسین وینې پرتې دي په دغه تخت زه لعنت لیږم په دا کرسی زه لعنت ویم چې د کومې کرسی لاندې د رسول الله مبارک د خاندان وینې پرتې دي په دا کرسی زه لعنت ویم چې د کومې کرسی لاندې د حضرت حسین غوندې هستی وینه پرته ده لعنت پې ویم درنه لاړم کونټۍ واغېسته کرسی م پیشه چې چاله یې خوښې ورکې سلام علیکم خپل بچي یې مني زما وروڼو هېڅ شک نشته چې د حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی هېڅ شک نشته چې د حضرت حسین رضی الله عنه د خاندان سره زیاتې شوی دی ظلم شوی دی شک نشته په سر وس شوی دی د عاشورې لیکن دا خبره وره د دې ظلم د وجې د عاشورې ورځ سپېره کېږي نه ګورې تاسو نه تپوس کوم چې د جمعې پر ورځ څوک شهید شي هغه سړی بختور دی که جمعه سپېره ده جواب را سړی بختور دی جمعه خدای ورکړه که د اختر پر ورځ په چا ظلم شو شهید شو نو د اختر ورځ سپېره نه ده بلکې هغه سړی بختور دی نو د حضرت حسین رضی الله عنه د هغه خاندان که د عاشورې پر ورځ شهیدان شو نو د عاشورې ورځ سپېره نه ده بلکې هغې بختور دی چې خدای والا قیمتي ورځ ورکړه ورځ سپېره نه ده نو په دې ورځ باندې
دا به نه چې دا روز پیره ده تورې جامې اچوه څه کوه نخرې کوه دا نشته په دې روز کې په دې روز کې څه شی دی په دې روز کې روژه ده ها حضرت حسین رضی الله عنه شهید دی نو تخصیص د ورځې مه کوه نن کوه سبا کوه بل ورځ کوه بل ورځ کوه صدقه وکړه ثواب ور ورسوه صدقې ثواب زمونږ په مذهب کې رسېږي دین کې د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت او د هغه د اهل بیتو د هغې متعلق څه مختصره واقعه درته بیانو حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نوسی او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی د حضرت علی صاحب زوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو ورونو سره مشر حضرت حسن رضی الله عنه او دویم نمبر حضرت حسین رضی الله عنه دواړو سره د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات محبت د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوی نو یو جنۍ ده یو زنانه ده د حارس لور هغه خوب ولید هغې او پیغمبر علیه السلام لراله وی د خدای پیغمبر یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل ووایه څه خوب دې لیدی دی وی د وینا قابل نه دی ما ډېر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی او ستاسو په حق کې مې ډېر د خطرې خوب لیدی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه هغې وی زما په ژبه نه خوځي نشم ویلی نبی علیہ السلام مجبوره کړه وی نه خامخا ماته ووایه وی ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه او یو ټوټه پرې کړې ده پیغمبر علیه السلام مسکې شوې دا خو تا ډېر ښایسته خوب لیدلی دی ډېر مزېدار خوب دی لیدلی وی ما خو صاحب وی چې ډېر د یرې خوب دی وی نه مزېدار خوب دی وی د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده د هغې بچې به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټی او د انسان د زړه قطری نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمې رضی الله عنها اولاد به کېږي بچې به کېږي ستا غېږ کې او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کې یو څو ورځې پس مقه خوب رښتونی شو هماقه د حارس لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت د ماشوم هغه خدمت هغې وکړو او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ او بیا دغې د حارس لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی دی پیغمبر علیه السلام ته چې کله معلومات شو او ورپسې زیرې لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمه رضی الله عنها له بچې ورکړی دی نو فورا نبی علیه السلام فاطمه رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیوه او پیغمبر علیه السلام له په خپله خوله مبارکه بانګ ووی لکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده چې یو ماشوم پیدا شي څومره چې زر کېږي نو ښیغ وخت کې وله بانګ ویل پکار دی او په ګس وخت کې وله اقامت ویل پکار دی دا چې کوم زمونږ بانګ دی او دا مونږ کوم بانګ وایو الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې بعضې خلک پکې دا حی علی الصلاة و حی علی الفلاح نه وایي دا غلطه خبره ده پوره بانګ چې څنګ ته د مانځه دپاره وی او پوره اقامت چې څنګ ته د مانځه دپاره وی دا بانګ او د اقامت به ماشوم له ووی او په زوره به یې ورته ووی ښیغ غوږ کې بانګ او ګس غوږ کې اقامت او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلی دی چې اخر کې دا آیت ورسره ووایه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم دا کم وخت کې چې حضرت مریم علیه السلام پیدا شوله نو دا آیات هغې ته ویلی شوی و دا الفاظ ویلی شوي و چې ای خدایه زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا او د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي دا دې ورته ووایي او که هلکې که جینۍ وي خو انی اعیذها به وی دې کې ورته ترمیم او تبدیلي به نه کوې هلکې به دا راولې چې خدایه دا ماشوم پیدا شو د ده او د ده د بچو زه امان غواړم د شیطان نه چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي دا د ښیغ غوږ بانګ او د ګس غوږ اقامت دا یو مسنون دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو د دواړو جهانو سردار راغی لومبي بانګ او اقامت نبی علیه السلام ورته ووایي بانګ او اقامت نه پس نبی علیه السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه زمونږ خلک ورته ګوټي وایي دا مسنون دی ګورې مستحب دی یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله او هغه کجوره د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده هغه اوروله
اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي کاله کې که جینۍ وي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړي له یوسه چې هغې په خپله خوله کې لونکي او بیا هغه کجوره او هغه خوږ سي دغه ماشوم له ورکه چې لومبې د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی زمونږ خلک خو دې څیزونو توجه نه ورکوي نه د ماشوم د بانک خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت روان نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي له یوسې به یې خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبی ده د خېټې ته ننوځي دا یو طریقه ده د مسلمانۍ نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخېست او خپل غېږ کې کېنو او بیا نبی علیہ السلام ورته دعا وکړله حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس حضرت فاطمه رضی الله عنها ته حواله د پیغمبر علیه السلام د دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و دومره مینه وه د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دی دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي خشته مزېدارې جامې اغوستې دي په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري ځکه واړو نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر شپږ یو کاله نو دا ډېر لږ عمر ته پاتې شوی دی نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو یو یې په غېږ تقریر یې بلکل بند کړ یو یې غېږ کې ونیو بل یې غېږ کې ونیوه یو یې په دې یو خپه کېنو بل یې په دې بله خپه کېنو یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایښت دی د انسان دپاره یو لوی مصیبت دی یو لوی ازمایښت دی وی ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې ویړه مې ټینګ نه کړی شو ورمنډه مې کړه دواړه مې روچت کړل دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو اخو ماشومانو او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نوکو شوی ولې په دې به یارېده چې هسې نه د سر روچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي دا خوږ نه شي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره څومره مینه څومره محبت او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاد نه دی پایېدلی چا یو کال چا یو نیم کال چا شپږ میاشتې د پیغمبر علیه السلام درې زامن یا څلور اختلاف پکې شته دی دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا گویا کې د نبي علیه السلام نوسیمو او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګرانو لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی یو صحابي والا مخې له راغی نو حضرت حسن ته ویې هلکه په ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې په ډېر عجیبه شاه سوا ډېر عجیبه مرکب دې مونته دی عجیبه سورلی باندې سورې ځکه ستا سورلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په پیغمبر علیه السلام سورې وی نعم المرکب هو الکا بڑے عجیبه سورلی سورې خشته مزیداره سورلی باندې سورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو وی ونعم الراکب هو وی سورلیم ډېره مزیداره او خشته ده خو شاه سوارم ډېر مزیداره او ډېر خشته دی کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزیداره او ډېر خشته دی نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبتو د دواړو بچو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله ډېر محبت به یې ورسره کو او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کمو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو یو ځل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې راغی نو عمر فاروق ورته په خندا شو
ورته وی زما د قسم بأبي شبيه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبيه بعلي وی زما د قسم په خدای وی زما د قسمی چې دا معشوم د علی په شان نه دی د نبی علیہ السلام په شان دی دا د پیغمبر علیہ السلام په شان دی او خدای پاک پیدا کړم داسیو چې په د نامه نه پورته عیسی کې د پیغمبر علیہ السلام سره حضرت حسن داغه په شان دیو داغه په شکلو د نوم نه پورته د پیغمبر علیہ السلام چې کم شکلو خدایغه حسن لور کړو او د نبی علیہ السلام د نامه نه ښکته چې کم شکلو خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډې مبارکې دا شکل خدای پاک حضرت حسین لور کړو نیم شکل د پیغمبر علیہ السلام په یو نوسی تقسیم شوی دی نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیہ السلام په بل نوسی تقسیم کړی دی دا انتهایی محبت او مینا تر دې حد پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناسته او تقریر کوي حضرت حسین رضی الله عنه دا غځنه را منډه کړې او عمر فاروق امیر المؤمنین دی بادشاہ دی د مټه کلک اونیو ورته وی دا ما د پلار د منبر نه را کوز شه د خپل پلار په منبر کېنه دا خو د ما د پلار منبر دی ته په دې ناسته را کوزه را دینو د خپل پلار منبر چې ته وګوره او پاغه باندې کېنه عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی خلک مو یاره چې خدای اوس بوته سوی اگر اوچت ک پغه کې اونیو وی یقینا فجړا شو ورته وی یقینا چې دا ستاد پلار د نبی علیہ السلام منبر دی خو دا ما د پلار منبر نشته کم خو لاړ شم زما د پلار منبر نو اوم دا منبر ستاد پلار دی او تلایقه ستا پلار لایق چې بده منبر باندې کینی دا به سره هغه خپل محبت او مینا کولا یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لار باندې روان دی صحابه به دومره قدر کو د دې دواړو ماشومانو ولې هغې ته پته وه چې د نبی علیہ السلام دې دواړو سره انتهایی محبت او مینه ده په لاره روان دی نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادرو او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې خلک به ته یریدل خلقو یره خو سکه چې نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل پیغمبر علیہ السلام په خپل کور کې ناست دی دا ماشومان تنبل وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی او هغه هغې تنبل و ورپسې حضرت علی صاحب راغی او هغه ماشومان لګیا دی هغه خپله ډمامه وی تنبل وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه ماشومان او تختېدل تنبل یې او تختو نبی علیہ السلام عمر ته وی عمره وی چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تختی او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي شیطان هم در نه تختی دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه لا د دین غروب او دبدبه ورکړې وه نو په لاره روان دی ماشومان لوبې کوي حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی چې خلکو عمر فاروق دی ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان او تښتېدل حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد هغه ونه تښتېد او ماشومانو ته چېرته تښتې وی امیر المؤمنین را روان دی اله منډه کا تخته مونږ ونه وهي مونږ لوبې کوو ابس کارونه کوو حسین رضی الله عنه ورته وی دا خو امیر المؤمنین نه دی دا زمونږ نوکر دی راځئ دا خو زمونږ خادم دی زمونږ نوکر دی دا امیر المؤمنین نه دی زمونږ نوکر دی او چا به راځئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډه کړې او حضرت حسین په غېږ کې رونیوه وی ووایه تاسو وی علی صاحب رضی الله عنه دغه مقام کې راغی ورته وی امیر المؤمنین مخه پکېږه خیر دی ماشوم دی پوه نه شو ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به تې لیکل او دسخط علم ده سو وی ماته هغه پریشانه شو چې یاره دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی امیر المؤمنین دی علي صاحب ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه ماشوم دی وی نه د ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود هله به یې پرېږدم چې دا دسخط ماته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه بس خلک هم حیران شو حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زمونږ نوکر دی دا فورا ولیکه او دسخط ورته وکړه خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی او لاندې مې بچې دسخط ورته وکړه دسخط یې ورته وکړه ښکلی کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې د تا له سزا درکړمه چې تا ما ته نوکر وې بلکې دا زما وصیت دی چې زه کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ایږدی دا به زما په سینه د پاسه ایږدی او ولې که ماله د مرګ فرشتې راشي او ماله خدای راشي او ما نه تپوس وکړي چې عمره
تا څه عمل راوړی دی، څه نیکي دې کړې ده، نو زه به ورته دا خط ورکم چې یا رب العالمین ای خدایا زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر که رواني کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي، نو زما د رواني تپوس د حضرت حسین نه وکړي، ما نه د هغې تپوس مه کوئ. ممکن ده چې د دې حسین رضی الله عنه د دستخط د وجې نه خدای پاک ما وبخي او ما ته معافي وکړي. دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه. د بدر چې کوم شهدا و د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه 2,000 روپۍ تنخواه مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي، پلاران بدر کې شهیدان شوي دي، 2,000 روپۍ د بیت المال نه تنخواه وه. حضرت حسن او حضرت حسین له 15,000 روپۍ تنخواه مقرر کړې وه. خلق ورته وی دا ولې؟ ورته وی نه د صحابه بچي هغې له 2,000 تنخواه ده، نو د نبي علیه السلام بچي د هغې نه بهتر دي چې هغې له د هغې نه ډبل تنخواه مقرر کړه. او وی که ما نه خدای تپوس وکړي نو زه الله تعالی قیامت پر ورځ دا ویلی شم چې خدایا ټیک ده چې ما دې د تنخواه زیاته ورکړې ده، لیکن د نبي علیه السلام د خاطر نه زه دا حق ګڼم. رونو خبره اوږده ده، زه به یې مختصره کړم. د حضرت معاویه رضی الله عنه د زمنه پس د هغه زوی دی یزید هغه بادشاه مقرر شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند کې د خلیفه مقرر کړ او عامو خلکو ورسره بیعتونه وکړل. لکه یزید چې کوم وخت کې خلیفه مقرر شو، یزید ته پته وه چې 2 کسان دي چې هغې ما له لاس نه راکوي. هغه 2 کسان ما سره بیعت کول نه غواړي، ما سره بیعت نه کوي. 2 کسان دي، یو په هغې کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او یو په هغې کې حضرت حسین رضی الله عنه. ځکه دا بل لور حضرت حسن د ده نه مخکې هغه غریب هم شهادت ته رسېدلی دی، هم شهید شوی دی. د ښځې په ذریعه ورته زهر ورکړی شوي دي او د هغې زهرو نه هغه غریب ته شهادت میلو شوی دی. نو حضرت حسین پاتې دی. نو د مدینې منورې چې کوم گورنر دی هغه ته یې خط راولېږه، وایي داسې کار وکړه چې ته دا دواړه راوغواړه او د دې نه فورا زما دپاره بیعت واله، او که دی له ما سره بیعت ونه کو او دی زما خلاف روچت شو نو ممکن نه چې زما خلاف دا خو د نبي علیه السلام اولاد دی، اهل بیت دی، نور خلک هم ورسره راپاسي، ما دپاره یو فیصله یو مسله به جوړه شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خو پوه شو، هغه ته خو پته ولګېدله چې ما نه بس بیعت اخیستی شي او په زور به مې مجبوروي، نو هغه خو د مدینې منورې نه لاړ او مکې مکرمې ته هجرت وکړو، ځان یې محفوظ کړو. او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه مدینې منورې گورنر وغوښته نو د گورنر نایب گورنر سره مشوره وکړله. نایب گورنر دغه وخت کې مروان ابن الحکم ورته وی یاره دغسې د یزید خط ما ته را رسېدلی دی او وایي چې د حسین صاحب نه بیعت واله، نو سجل ورسره وکړم، که دې بیعت نه کوي څه ورسره وکړم. مروان هغه نایب گورنر ورته وایي داسې کار وکړه چې ری وی غواړه. لاول ورته ووایه چې یزید دپاره دلته موږ سره بیعت وکړه، که ویې که ښه پخه او که ویې نه که نو جلاد ځان سره ودروه، سر ته قلم که چې خبره ختمه شي، او که داسې در نه بچ پاتې شو نو مصیبت به جوړ شي. هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کېږي، زه خو د نبي علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم، او د خپل لاس د نبی علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلې نوسي په وینه باندې سره کولم نه غواړم، دا کار مانه نه کېږي. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، ورته ویې څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه. هغې ما له لږ مهلت راځه به څه مشوره وکړم. ویې ډېره ښه ده مهلت مې دله درکړه. هغې مهلت نه هغه فایده واخېستو، مکې مکرمې ته راغی. مطلب یې دا چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي، ده به مدرېږي، جنګ به جوړېږي، جګړه به جوړېږي. ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي، دې وینې نه ځان بچ کول غواړم. لاړ مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و. عبدالله ابن زبیر هم موجود و رضی الله عنه، هم د یزید مخالف و، نور خلک هم مخالف موجود و. خو نبی حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفی خلکو غداری وکړه، او دا د یهودیانو سازش و. د یهود یو سازش و. همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړوي. د مسلمان لومبي دشمن او خطرناک دشمن دا ګورې یهود دي. نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنۍ کې لګیا ده نو دام د یهودو سازش دی. د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي. دا چې اسرائیل ورته وایي. که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړېږي او کم سازشونه جوړېږي، د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته شاته ناست دي
او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي، هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي بیا د خیبر نه وویستل او بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوشړل او نن دا چې کم د اسرائیلو دا لږ غوندې حکومت دی او لږ غوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې دقه دی ته عمر فاروق رضی الله عنه را شړلی دي، نو دی هغه خپل هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه که عراق او ایران دا علاقې، نو د دغې خلکو په اړه کې یو تو موجود و، یاره مسلمانانو خو موږ سره ډېر لوی ظلم وکړو او زمونږ علاقې قبضه کړله، نو یهود رالل دې خلکو له او دې کې څه غلطې عقیدې را مخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف سازشونو سکیمونه جوړ کړل. دا د یهودو یو طریقې کار و. بهر صورت د کوفې خلکو کې هم دې یهودو کار وکړه، یو د یهودیانو یو تنظیم دی هغې دا چل وکړه چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولېږل چې مونږه د کوفې خلک دا ستا د پلار د علي رضی الله عنه تابعدار یو او ستام تابعدار یو او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خاورې یو، تو فوراً کوفې ته راشه، مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کو، مونږ به تا خپل امام مقرر کو او یزید حکومت مونږ نه منو. د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره، حضرت عبدالله ابن عباس سره، دارنګې نورو ملګرو سره چې زه څه وکړمه، خو حضرت حسین رضی الله عنه له هېچا هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکوله. یار یو به ورته وي، عبدالله ابن عباس ورته وي ګورې زه راته دا مشوره نه درکوم، کوفې ته به نه ځي، وی د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلی دی، حضرت علی رضی الله عنه یې وجلی دی، نو موږ یریږو چې ګورې تا بوځي او تا هم وجني، پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي. بل چا نه به مشوره واخیسته، هغې به م ورته وي چې ګورې موږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو، لیکن د کوفې نه چې کم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو، نو هغه خطونه تقریبا 2 مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې او هر یو خط کې ورته دا لیکلي چې ته فوراً کوفې ته راشه، د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کم وخت راورسئ تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني، ستا بادشاهي مني، د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي، څومره زر چې کیدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل د ترزوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه اولېږه، یاره داسې یوازې د نظم لاول ګورم چې دا خبره حقیقت لري او که نه لري. حضرت مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوفې ته ولېږه، چې کوفې ته ورغې 18,000 کسانو د هغه په کوفه کې استقبال وکړو، د هغې چې کوم دارالخلافه وه هغې ته یې ورسو او ټولو خلکو سره بیعت وکړو، وی مونږ د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې تا سره بیعت کوو، د هغه خلافت منو او د یزید چې کومې غلطۍ شوې وې د یزید داسې نظام جوړول غوښتل چې یو شاهي نظام یې جوړول غوښتل، هغه د شریعت د احکامو هېڅ قسمه پابندي قبلول نه غوښتل، د صحابو او د پیغمبر علیه السلام د نظام څخه تحفظ یې نه غوښته، هغه دا غوښتله چې بس زه یو شاهي سلطنتي زیمه، زما نه پس زما زوی وي، د هغه نه پس د هغه زوی وي، او که څوک زما مخالفت کوي یا به پیسې ورکوم یا به د حکومت لالچ ورکوم یا به د وزارت لالچ ورکوم، ځان له خپل یو شاهي سټیټ جوړول غوښتل. صحابه کرامو دا چته منله، هغې ووایي چې دا خو نبي علیه السلام چې کوم نظام راوړلی دی د قرآن او د حدیث کوم نظام یې راوړلی دی او هغې دپاره د بدر او د احد او د خندق غذاګانې شوي دي او د نبي علیه السلام غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي دي، اوس هغه نظام ته کوم ځای ختمولی شي او د هغې دپاره به موږ حتی لوسه چې څومره مضبوطه مقابله به کوو، خو به هر صورت زور چې کوم وخت راشي نو خلک بیا غلي شي، د زور د مخې بیا هېڅوک هم غږ نشي کولی، د دنیا دا زور او بیا د بادشاهۍ دا زور چې راشي نو ټول خلک غلي شو چې هغه نه کوو، صرف دا 2 کسانې مقابلې ته ولاړو، یو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه او یو حضرت حسین رضی الله عنه. نو چې کله حضرت مسلم ابن عقیل د حضرت حسین د ترزوی کوفې ته لاړ او خلکو استقبال وکړو او د سره بیعت وکړو، نو هغه خط ولیکه او خط یو قاصد له ورکړي دا مکې مکرمې ته ورسې، حضرت حسین له به یې ورکړي او هغې کې لیکلي چې ته فوراً کوفې ته را روان شه. د کوفې خلک ما ولیدل، هغه زمونږ ډېر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامي نظام غوښتونکي خلک دی، د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا به موږ سره بیعت وکړو انشاءالله چې زمونږ خپل د پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړلی شوی نظام دی او د هغه کم دین دی او د هغه کم عدل و انصاف دی، انشاءالله هغه نظام به جاري شي، فوراً را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه
خپلو ملګرو ته ووایي چې مونږ خو ځو خو چا وله مشوره نه ورکوله اخر کې د ده یو دوه خبرې دي یو خبره یې دا وکړله وی ما خپل نیکه نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی دی خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې څه ضرر به درته ګورې ورسوي چې ورنشي دی خلکو له هغه وی ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دی یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیږي او که د ما خلاف خیږي که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم هغې لازم وی هغه څه وصیت دی وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چاته اړو په خولې وی نه چې دې کې څه دي هغه خبره ښکاره نه شوه چېرې دته نبي علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله وی د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم چې د هغه وینې دی د مکې مکرمې په حرم کې توی شي وی که د مکې مکرمې د حرم نه یو لیش باره مړ شم نو دا ماله غنیمت دی دا مرګ مې خوښ دی خو د مکې مکرمې د حرم په ځمکه زه خپله وینه یا د بل مسلمان وینه تویدل نه غواړم خیر صحابه کرامو منې کاو او د هغې مقصد په دې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته وځي یو جهاد له میدان ته وځي نو بعضې خلک کمزوري مسلمانان هغې ورته یاره بس پرېږده لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود دی هغه وي خو مرګ یو مرګ دی که نه سر ورکول یو ځل سر ورکول دي که نه د حق دپاره او د باطل په مقابله کې مرګ خو یو ځل مرګي شل ځله خو مرګونه نه راځي او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی هم هغه وخت به د انسان نه ساقېږي نه د هغې نه مخکې ختیږي نه د هغې نه وروستو ختیږي دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه قافله روانه شوه چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ماته حالات خراب شوي دي نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله ابن زیاد دی فورا ولېږه او دی د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړ او سخت حکم یې ورته وکړ وی ورتلو سره چې مسلم ابن عقیل پرې نه دی دی به فورا مړ کې او حضرت حسین رضی الله عنه متعلق ورته یزید ویلي چې قدیم درغې نو دته به غږ نه کوې ګرفتار به یې کړو ماله به یې راورسوي دی چې څنګه راغې د پیسو لالچ خو خطرناک شی دی که نه پیسو دپاره او خلک دین هم پرېږدي ایمان هم پرېږدي ډېر داسې شوي دي پر هر څه پرېږدي هغه پیسو سړی دی راغې پټ راغې او بیا یو دی کې د یو سړي سره او بل سړي سره پټ سمجوتې وکړه چې زه یزید ګورنر مقرر کړم د دې علاقې دا د هغه فرمان دی او چې څوک د هغه خبره ومني هغه له به دومره پیسې ورکړو بې لښکر را روان دی هغه هم در سره پوهېږي نو یا خو 18 کسان د مسلم ابن عقیل ملګري او یا چې د کله بیا جومات ته مانځله لاړه او جومات کې ودرېده 1500 کسان ورسره ملګري او چې کله یې خلکو ته ووایي وایي زه به د مانځه نه پس یو تقریر کوم کښېنئ نو چې بیا شاته وکتل یو قسم نو یوازې موجود و ټول د کوفې خلک ته وتښتېدل د چغې جوړه کړې چې ظالمانو تاسو موږ پسې خطونه نور رالېږلې تاسو موږ نور راغوښتې تاسو ما سره بیعت نو کړې لیکن په لاره کوڅه کې یو قسم نه ښکاره کېده یو ته به یلکه تا ما سره بیعت نه دی کړی وی بل چا به سره کړي زه څه پېژنم بل پسې به ورغې د قوم مشر پسې تا بیعت ما سره نه دی کړی وی ته سړی خطا کړی دی تا ما به نه کړی بل چا به راسره کړي دې ته خبره ورسېده چې هغه مسلم ابن عقیل هغه ګورنر په لاس کې ونیو هغه خلکو چې چا راغوښتي و هغې لاس کې ونیوه او عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر و د یزید د طرف نه هغه له لاس په لاس ورکړه هغه هم هغه ځای کې شهید کړ همغه وخت سره شهید کړه هغه ورته یو خبره وکړه ورته ویې داسې کار دی چې ما خو وجنې ما مړ کې خو خدای دپاره د ما یو نصیحت واوره یو وصیت مې واوره وی څه وی وی د ما دا وصیت دی چې ما پرې یو خط لیکم وی چا ته خط لیکې وی حضرت حسین ته وی څه وی ورته وی هغه ته ما یو خط لیږلی دی چې فورا راشه نو زه هغه ته خط لیکم چې هغه را نه شي ځکه د کوفې خلک ډېر غداران ثابت شو ورته وی نه ستا خط دغه ته چېرته پرېږدمه پرې چې هغه را شي چې هغه سره هم دغه سلوک وکړم چې کوم سلوک تا سره مې وکړ دا د یهودیانو یو مضبوط سازش و د مسلمانانو په منځ کې ډله بازي جوړه کړله فتنه بازي یې جوړه کړله مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دوی په لاره را روان دي یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېدل تېره مسلم ابن عقیل شهید شو بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو
او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې د مونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو. اوس رونو تاسو بړه کې دا وایه یاره دا بیعت به یې کړی که نه دا څه دومره لویه خبره ده، خو لاس به یې ورکړی و که نه یو اوټ به یې ورکړی و دا څه لویه خبره ده. دا به ستا ذهن کې یو خبره راځي ځان یې ولې وجه بس بیعت به یې کړی د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړه خپل بچي مړه کړل. نو رونو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ. زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم. یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلا یو کوټې ته خېږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمایه باندې هغه غل بر غلاله وخته او مثلا هغه غلا وکړله. نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غلا وکړه، لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی. دا خو اسانه پښتو ده که لازما دی ورسره ګناهګار دی. که ده ورته دا پوړی نه ونیولې او ده وله لاس نه ورکړی دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی. دې که دې کوټې ته وخته او د کوټې د سر نه یې غلا وکړله ټیک د مال د غل کور ته لاړ، لیکن د آخرت په سزا او په وبال کې ورسره دغه سړی سر په سر شریک دی چې چا ورته پوړی نیولې ده او اندرمپایه ورته نیولې ده او د هغه په وجه د غل کوټې ته ختلی دی. دا خو د شریعت حکم هم دی، د پښتو فیصله هم ده او شرعي قانون او شرعي حکم دی. د قرنګیرونو د اوټ حکم هم دی. ګورې په دې ځان پوه کې یو سړی ګنکپ دی، یو سړی غل دی، یو سړی دوکمار دی، یو سړی شریعت نه مخالف دی او تا هغه له اوټ ورکړه. اوس هغه سړی ستا دا اوټ بیعت دی، ستا په اوټ باندې ستا په دې بیعت هغه سړی هغه مثلا وزارت ته ورسېد، هغه مثلا ممبر شو، هغه وزیر اعلی شو، هغه وزیر اعظم شو، هغه صدر پاکستان شو مثلا یو حد ته ورسېده. هغه چې څومره ناروا کوي او څومره ګناهونه کوي او څومره حرام کوي د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې پوره حصهدار ورسره دی. مونږ خلک خو قمقل یو او قمقل ولې یو ځکه چې کوم سړي د دې اوټ ورکه مزې د هغه دي، بنګله هغه جوړه کړه، موټرو کې هغه ګرځي، په لینډ روزرو کې هغه ګرځي او ځای پر ځان له هغه نوکران د هغه دي، مال د هغه دی، دولت د هغه دی، مزې پې هغه کوي او قیامت کې به صف کې ورسره ته یو ځای ولاړې. ته دا نه شي وایي چې خدایه پاکه ما ولې راجوسي مزې خو هغه کولې، سینماګانې خو هغه جوړولې، دولتونه خو هغه ګټل، کارخانې خو هغه جوړولې، بنګلې خو هغه جوړولې، خدای ما خو پکې جوارو مغه مخکنۍ ډوډۍ م ورسره یم ډوډۍ ده. الله به وایي دغه مزې او دغه حرام چې هغه ګټلي دي ستا په اوټې ګټلي دي، ستا په دستخط یې ګټلي دي. که تا ورته اندرمپایه نه ونیولې دا ظالم به دغه غلا له نه وی تللی او تا ته خو پته و چې دا غل دی نو ولې دې ورته اندرمپایه نیوله. دا ګورې مونږ ځان له آخرت تباه و برباد کړ د معمولي او حالانکه ستا د اوټ نه خبرېږي څوک بغیر د خدای نه. یو خو ښکاره اوټ دی او ښکاره لاس نیول دی، دا خو به ته د یارې مې یو سړي سره لاس اوچت کې، لاس اوچت کې نه د یارې به هم لاس اوچت کې، یا ته وي راشه ما سره یو موقع له لاړ شه، د یارې به مو سره موقع له لاړ شي. لیکن کومه کوټه کې چې ته اوټه چې بغیر د خدای نه بل څوک تا نه خبرېږي هېڅوک هم نه خبرېږي. ولې ځان له آخرت غر کې او زه یې څه دپاره اډوزمه د چا کوټه کې خو نوس خپل آخرت د بل دپاره برباد دی. دا زمونږ د خلکو یو دپاره اوټونو دپاره یو سره جګړې بل سره جګړې، یو سره ودرېږه بل سره ودرېږه. همدقه ظالمان دي، دقه ظالمان دي. کله په یو جامه کې در باندې مشران راځي، کله په بله جامه کې در باندې مشران راځي او زما او ستا د لاس نه همدقه ظلم ته دا ظالمان رسېږي. نو مزید دغې خلقو وکړئ کلک شریک دی ورسره. دا حضرت حسین رضی الله عنه ولې بیعت نه کو؟ هغه ته پته وه چې دی خو یو شاهي نظام جوړول غواړي، دی خو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو او د قرآن مخالف نظام جوړول غواړي، دی خو د حدیث او د قرآن پروا کول نه غواړي. هغه نظام د پاره چې د دواړو جهانو سردار غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، د احد او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي، په سوونو حافظان پکې شهیدان شوي دي. خو دې تسنس کول غواړي که زه ورسره بیعت وکړم او زه وله اوټ ورکړم خو ده سره زه هم شریک کېږم، لهذا دې اوټ کې ځان شریکول نه غواړم، دې بیعت کې ځان شریکول نه غواړم، ځان شهادت ته رسول غواړم، خپل بچي دا کول غواړم، لیکن دې کې قطعا ځان شریکول نه غواړم. د یزید پر ظلم کې او د هغه په خلافت کې چرم ځان نه شریکوم. دې دپاره حضرت حسین رضی الله عنه خپل سر نه دنګلي. به هر صورت روان شو د کوفې په طرف. دا ډېره اوږده واقعه ده خو زه درته هغې هغه خاص ځای نه بیانوم او مختصره یې درته وایم. یو مقام کې ولا د عبیدالله ابن زیاد گورنر جرنیل راغی، حر د هغه نوم دی، حر، او هغه سره 12,000 لښکر دی د حضرت حسین رضی الله عنه مخې له راغی. ورته یې څه کوې؟ وی کوفې ته ځم. وی کوفه کې څه کوې؟ وی د کوفې خلکو ما له خطونه را لېږلي دي، وی کوفې ته نه شي تللی. وی څوک هم؟ وی بس داسې به کوې چې زه د لاس په لاس نیسم پرېږدم دی نه او یزید له به دې بوځم.
حضرت حسین رضی الله عنه دی داسې چېرته کېدی شي ما به د کوم ځای نه وي دې لاس نه ونیسم وی دا د نبي علیه السلام د نوسي لاس دی دې له به ستا لاس اله رارځي چې د ما د سر نه دا تنې نه سر جدا شي او تر څو چې د ما په تنې پورې سر پیوستي نو د پیغمبر علیه السلام د نوسي لاس لا د یزید یا د هغه د ګورنر یا د هغه د یو فوجي لاس نشي رارسېدی هغه بهادري چې کوم په علي صاحب کې موجوده وه خو بچو کې به خامخا هغه بهادري موجوده قصه ډېره اوږده ده رونو مختصره دا ده چې د کربلا یو میدان دی او هغه د کربلا میدان ته کې دوی دواړه فوجونه یو بل سره دیره شو او بیا دا چې موجوده د محرم کم 10 تاریخ دی په دې 10 تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت چې دنیا کې یو قیامت و هغه د قیامت واقعه پیښه شوه او دې ته خبره ورسېدله چې د اهل بیت چې کوم د هغوی خیمې وې د هغې د خیمې نه ګیر چاپېره خندقونه وکنیستل او اور یې ورته بل کو او چې کوم د فرات د دریاب اوبه دي په هغې باندې خلک مقرر کړل چې ګوره پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې پام کوئ چې دوی له اوبه ورنه کې تر دې حده پورې چې دا کم جرنیل دی د یزید د طرف نه دیم وروستو راځي او د حضرت حسین سره ملګري کېږي وی باس ما نه ظلم شوی زم د ملګري کېږم او بیا دې پاسی او خلکو ته اعلان کوي ای خلکا یو تپوس ته نه کوم وی تاسو نه دا تپوس کومه چې د یزید د مور نوم سمیه دی وی د سمیې زوی غوره دی او که د فاطمې رضی الله تعالی عنها زوی غوره دی دا یو جواب خو راله راکړه که نه لیکن دې جواب خو څوک ورکولی نشي چا غږ نه کو وی ښه یو تپوس د نه بل کوم وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبي علیه السلام په نوسو باندې بندي کړي دي وی دا تپوس د نه کوم چې د فرات د دریاب اوبه سپي او خنزیران سکي که نه سکي وی کمې اوبه چې سپي سکي او کمې اوبه چې خنزیران سکي افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیه السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړي دي یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلماني وي بلکې مسلماني خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي که دی مسلمان نه وي نو ړه کې به رحم راشي انسان کې انسانیت وي نو ړه کې به رحم راشي زه حیران په دې یم چې د دې په زړه کې دا رحم ولې نه راته بیا ورته حضرت حسین رضی الله عنه راپاڅېده او هغه تیلی یې ورته وښولې وی دا پلانکې سړی شته فلانکې شته فلانکې شته فلانکې شته نومونه یې واخېستل وی دا 2 تیلې ډکې د خطونو تاسو ما پسې رالیږلي دي نو ظالمانو چې د ما ملګرتیا هم نه شوه کولی زم دلته راغوښتم ولې پرېږده مکه مکرمه کې ناست وم خپله دغه مقابله به مې کړې وه هلته مې قوم وم هلته مې خلک وم دلته هم زه راغوښتم ولې لیکن دې ظالمانو ګورې د هغې جواب هم وله نه ورکو او دقه یو خبره وه وی پرېښودل دې نشته یا به د یزید له لاس نیولې بوزو د هغه بیعت به در نه اخلو او که د هغه بیعت نه کول غواړې نو بیا مونږ پیشه ته پیشه حضرت حسین رضی الله عنه ورسره اخر د دې محرم په 10 تاریخ باندې جهاد شروع شو هغه غزا شروع شوه او داسې مضبوط جهاد وشروع چې د هغې تاریخ لیکل نشي کولی د مسلمان ژبه د هغې وینا نشي کولی چې په هغه جهاد کې د مسلمانانو د نبي علیه السلام د خاندان 2 انسانان 2 سړي 2 چې پکې ماشومان مو په هغې سړي مو دا په یو میدان کې ټول شهیدان پاتې شو 2 کسان او د پیغمبر علیه السلام د خاندان څوک د فاطمې رضی الله عنها د لور زامنو او څوک د زوی اولاد دی څوک د حضرت حسین د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی څوک د حضرت حسن د زوی اولاد دی څوک د لور اولاد دی دا زنانه دا سرتور سر پاتې شوې او د هغې د هغه بچو او د هغه ماشومانو دا وینې په دې میدان کې داسې توی پاتې شوې لاس لی ځان ورنه کو نه ورسره بیعت وکړو ټول خاندان یې لو کړو تر دې حده پورې چې حضرت حسین رضی الله عنه خور ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا ورله راله او د خپل لور ته نصیحت کوي وی وروړې داسې کار دی یو خبره درته کومه ځان مه وژنه او پرېږده دا بیعت ورسره وکړه او ته به ګوره ځان هم مړ کې او دا ټول به مونږ مړه شو هغه ورته وی زینب وی داسې خبره ده چې مرګ خو د انسان دپاره یو ځل مقرر دی که د ما مرګ په دې میدان کې لیکلی شوي نو خامخا به زمرم او که د ما مرګ نه لیکلی شوي د دنیا طاقت هم ما نشي وجلی وی په دې د ایمان شته وی د ما دپاره خو مرګ خوشحالي ده وی د خپل پلار علي صاحب سره به میلاو شم د خپل لور حسن سره به میلاو شم او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به میلاو شم او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی د هغه حکم پورهوالی به زه خامخا کوم دې ځای کې په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کېدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید وی د دواړو جهانو سردار ویښته مبارک بالکل داسې ببر دي او دوړې پې لوتې دي او په دې ګیره مبارکه کې هم دوړې لوتې دي وی ما ورته وی چې د خدای پیغمبره دا ولې اوس خوب کې نبی علیه السلام اینا دا ولې
ستاسو په دې ویښتو باندې خو دوړې الوتې دي او دا سر او ګیره مبارک هم ببر دي او سر او ګیره کې هم دوړې دي دا ولې وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې شهدت قتل الحسین آنفا مشکات شریف کې دا حدیث دی چې ای خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم هغه ځای نه راغله دا مشکات شریف کې واقعه ده بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته حضرت جبریل علیہ السلام خاوره وخوله سره خاوره راته وخوله او یو شیشه کې ما ته وینه وخوله ما ورته چې دا خاوره ده سره دا وینه سره وی دا هغه وینه ده دا هغه خاوره ده چې په دې خاوره به دا وینه تویږي مې چې دا وینه ده چا ده وی دا ستا د نوسي د حضرت حسین وینه ده دا مخکې نه پیشنګویی شوي دي او دا خدای پاک دنیا یا عالم ته ښیي چې د باطل د مقابلې دپاره د نبي علیہ السلام بچو غوندې نیازبینو شخصیاتو قرباني ورکړې ده صورت هغه دوه او یا کسان یا درې او یا کسان شهیدان شو او د هغې لاشونه په دې ځمکو باندې پراته دي نه د هغې د کفن درک شته نه د غسل انتظام شته بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه سرم قلم کو سر یې تفری کو او گورنر لی بوته او دا زنانه غریبانان خپې بلخپې په دې لاشونو کې منډې وی او قسم دی هغه الفاظ زما خولې له نه راځي چې حضرت زینب رضی الله عنه په هغه موقع کوم اوازونه کړي دي چې زما نیکه افسوس او ارمان چې ستا د خاندان کم هغه بچي دي او کم نوسي دي لږ د دوی د دې قتل او د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه د نبي علیہ السلام د یو امتي به د هغه نوسي له لاس ورشي دویم د انسان لاس به موله ورنشي راشه د دې خپل امت د ظلم ته خو دې وګوره که نه او د قیامت په میدان کې هغه انسان چې د پیغمبر علیہ السلام په نوسي لاس اوچت کړي د نبي علیہ السلام د شفاعت امید به څرنګې ولري په کومو سترګو مخامخ به پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ شي بیا چې عبیدالله ابن زیاد ته ور مخامخ حضرت زینب یو پکې یو ماشوم بیمارو هغه حضرت علی زین العابدین دی رکوټ یو ماشوم بیمارو دی پکې بچ پاتې شو دا قافله کله ور وستله هغه گورنر ظالم وی دا ښځه څوک ده وی دا جی زینب ده وی دا څوک ده زینب وی دا د حسین خور ده د فاطمې رضی الله عنها لور ده پیړه دې یخ شو او ورته وی ړه دې وی یخ شو هغه ورته وی اوړه مې یخ شو وی ولې دې یخ شو ویله مې په دې یخ شو خوشحاله شوم چې زما پلار او زما ترونو زما د خاندان خلک زما نیکه او زما پلار له ور ورسېدل وی ستا له یخ نه شو ستا له به هله یخ شوي چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وی هله به ستا له یخ و خوړه مې دله یخ نه کوئ نو دې څه وایي یاره وی خو حقیقت تا دې ما ته پته ولګېدله چې ته د ډېر بهادر سړي خورې او د بهادر انسان لورې دا ورته وایي ښځه کې به څه بهادري وي خو حق خبره مې ستا مخکې وکړه وی دا بله لږ څوک دی وی دا د حسین رضی الله عنه زوی دی وی ښه ډېره له سنګجم دی پاتې شو او جلاد ته حکم وکړي دی فوراً مړ کا او ورته یو وصیت کوي ټیک ته چې ما وجنې بلکل ما مړ کا زه ستا مرګ ته تیار یم خو یاره یو درخواست ته بس کوم ته ګورنر یې دې وخت کې ستا لاس کې اډر دی چې څه کوې کولی شي خو یو درخواست ته کوم وی څه وی دا څه کار دی چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده دا ماشومان یې زنانه دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته بې دوی زنانو نه د نبي علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته نو ما که ملکی مړ مې کا خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومان او دا جینکې او دا زنانه دا چېته د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه چې د دې عزت لوټ نه شي د دې د سر نه صادر لر نه شي دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغی وی ښځه ټیک ته تا پرېږدم دې لپاره دې نه پرېږدم دې له دې پرېږدمه چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر راواغېشي او چوکه ورسره وه او د شونډو له به ور داسې رابروله داسې به ورته رابروله حضرت زید ابن القم رضی الله عنه صحابي دی دغه مقام کې موجود دی عبیدالله ابن زیاد ته وایي عبیدالله ابن زیاده وی زما د قسم په خدای او وی څه بد شکله داسې ورته وي حسین صاحب ته وی زما د قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وی دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی او د نه ښکلی شکل نن په مخ د ځمکه نشته او وی زما د قسم په خدای وي چې کومو شونډو له ته چوکه رابرول غواړئ وی ما په دې سترګو زما د په خدای قسمي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي او دې الک ته نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي
ما په خپله نبي علیه السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې په خپلو غېږو کې نیولي دي او په خپلو وجود کې ځان سره نیولي دي یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړي هغه قافله بیا بوتلله یزید له خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا گورنر ته خبر هم کړی دی وی بدبخته تا ته خو ما دا نه ویلې چې ته دا حمله کا ما خو تا ته وی چې دا جمدي ونیسه او مال یې راوله دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبي علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دی بالکل ختم ځکه څومره چې د نبي علیه السلام خاندان او په هغې کې نارینه خلک ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه رونو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره یو لوی د عبرت واقعه ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانغشته دا د عبرت یو لویه واقعه ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولي شی ښکاري هغه معمولي شی څه دی یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنکه یو جابر باطل له خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو